بسم الله الرحمن الرحیم. نن د پښتو ادب هغه خلک در پیژنم چې مستشرقین ورته وایي، یا پښتو او مستشرقین، ختیځ پوهان او پښتو، اورینټلستان او پښتو، یا د پښتو خدمت کمال کړی دی دا خلکو. تاسو ته ما پرون در ښوولي وو چې مستشرق څه ته وایي. د مستشرق پیژندنه موږ کړې وه. نو نن مستشرقین هغه خلک چې زموږ په ژبه باندې کار کړی دی، دا داسې به وکړو چې دغه ته زموږ د څېړنې له لارې 4 نومان ایښودل سوي دي. یعنې دلته راغلي په فوج کې په نوکرۍ پسې راغلي افسران، په هغه کې ډاکټر هم ځایږي، فوجي جرنیلان هم ځایږي، میجران او کرنلان هم ځایږي، کیپټنان هم ځایږي. دا چې د برطانیې په فوج کې وو، یو دغو خلکو کار کړی دی پښتو ته. نو دا ته به افسران ووایي، ټول په یوه کیټګري کې به واچو. بل وش به داسې وکړو چې دلته راغلي وو د دوی ملایان، پادریان چې ورته ویل. پادریان هم دلته کارونه کړي دي. او دریم وش چې دی هغه د روس دی، تاجکان دي، ازبکان دي، دا په پښتو کار کوي. څلورم وش چې بیا دی له برطانیې په ایسته، لکه فرانس دی، ناروې ده، جرمني ده او هندوستان دی، د دغو خلک چې دلته راغلي دي زموږ پر ژبه یې کار کړی دی. نو دا 4 وشه به یې وکړو. دا وش چې دی دا اسانه دی. ویل کېږي چې اول وار په 1993 کې یو پادری وی هغه د انجیل پښتو ترجمه کړې وه، ویلیم کیری ورته وایي. دا په پښتو باندې اول کتاب چې د لیکلی و. بیا دغه کتاب په 1838 کې له کلکتې څخه چاپ سوی و. نو د پښتو اول کتاب د دوی د مذهبي کتاب پښتو ژباړه ده. زه چې څونې په خبر یم، د رشاد صاحب په څېړنه کې بیا داسې مستشرقین راغلي دي چې هغه هېڅ چا ته هم نه دي معلوم. د اشت اڼیني دی که څه بلا دی، د هغه په کتاب کې پښتو کلمې شته. یو بل مستشرق دی غالبا په 1999 یا 98 کې تېر سوی دی، یا په 99 کې په دغه 3 کلو کې هغه هم پښتو سره راټوله کړې ده. دا په دا ډېرو کتابونو کې نسته. نو له 1993 څخه د پښتو دغه زیار دا خو ترجمه سوی دی، چاپ یې 1818 دی. نو چاپ ته خلک ګوري، ترجمه ته نه ګوري. له ما سره په خپله یو پښتو انجیل سته. ما یو ځای پیدا کړی په یو کباړ کې د کتابونو، په پښتو ترجمه سوی، ښایسته زرغون پوښ لري. نو دا هم ډېر زوړ دی، یو 9 سل کاله خو ښه زوړ دی چې هغه وخت لیکل سوی دی، ترجمه سوی دی. اوس مې دا نوم هېر دی چې د چا دی. په دې اړه باندې که چیرې دا زموږ خلک لوستونکي څېړونکي وینا غواړي چې وروره په دا خلکو باندې که پښتو او مستشرقینو ما کار کاوی، نو به څوک را ګورم به چیرې. په افغانستان کې پر دې باندې ډېر کار سوی دی. یو سړی دی عبدالرحیم رحیم، په خارج کې پښتو څېړونکي، پوره کتاب یې لیکلی دی. دا په 1453 لمریز کال 1904 کې له کابله چاپ سوی دی. ما پوټ سټیټ کړی دی، بیا مې کتاب جن جوړ کړی دی. دا عبدالرحیم رحیم پښتو ټولنې چاپ کړی و. دا ټول مستشرقین یې راښودلي دي چې چا څم کار کړی دی، د کوم ځای و. ځینې ما تاسو ته پرون ویلي له ما سره داسې انګریزي کتابونه د پښتو په اړه، یا پښتو کتابونه د انګریزانو پراته دي چې په هیڅ یوه کتاب کې ذکر نشته. ما پیدا کړي دي. یو کتاب یې لیکلی دی، قدرمن استاد علامه عبدالشکور رشاد صاحب ختیځ پوهان نومیږي. هغه هم ډېر پوه، ډېر رسېدلی و چې کومو کتابونو ته د ده اپروچ سوی دی، زموږ نه دی سوی. نو رشاد صاحب هم ډېر راټول کړي دي. له پښتونخوا څخه، له پېښوره څخه جاوید خلیل صاحب نومیږي، پی ایچ ډي یې کړې ده. پښتو او مستشرقین کتاب دی، دا دی. نو دا هم که څه هم کریډټ د رحیم صاحب دی، بلکې ما په کابل مجله او په ځینې نورو مجلو کې
د مستشرقینو په اړه مقالې هم لوستې دي چې هغه تر دغه هم زړې دي. نو زموږ د قدرمن محقق به شاید لاس نه وي ورسېدلی او د په کتاب کې لیکلي دي چې داسې خاص مواد هم نه وو. مواد دومره ډېر دی په دې باندې کتابونه پیدا کول ګران وي. نو دا 3-4 کتابه ما ته معلوم دي چې زموږ په ژبه کې پر مستشرقینو باندې راټول سوي دي. په یوه شخصیت باندې اوس فرض یې که په میجر راولټي باندې رشاد صاحب ډېره غټه مقاله ده د هغه پر یو کتاب باندې بیا د هغه ژوند ټول پکې راوړی دي، د هغه خدمات یې ټول پکې راوړي. نو جلا هغه بایوګرافي ده، لیکن د هغه یو کتاب یې څېړلی دی چې هغه څخه تېروتنه سوې وه. د یو شاعر شعرونه یې په نثر کې راوړي. نو رشاد صاحب هغه کتاب سم کړی دی چې په ګلشنیرو کې د بابوجان منتخبات نثر نه دي. نو دا میجر راولټي بیا موږ ته راپېژندلی دی، ډېر پراخ یې راښولی دي. 1925 کې پیدا شو، په 1906 کې مړ شو. دا یې رنګونه دي. دغه 3 کتابونه که پښتنو وکتل نو به ډېر خلک ور معلوم سي. زما بیا دا هیله ده چې ځینې خلک ما ته معلوم دي چې په دا کتابونو کې ذکر نشته. زه هم په ډېرو کتابتونونو کې ګرځېدلی یم، لایبرریانو کې. هلته داسې کتابونه پیدا کړي دي چې هغه د انګریزانو لیکلي دي، زموږ پر تاریخ لیکلي، یا پر پښتنو لیکلي دي، یا پر ادب لیکلي دي. لیکن دلته په دا څېړنو له لارې لار نه ده ورته سوې، ذکر یې نسته. نو څه نوی مواد هم سته. دلته ما در لیکلي دي چې مستشرقینو زموږ په سیمه کې کم کم کارونه کړي دي. اوله وار دوی دلته کار کړی دی د ګرامرغه. انګریزان به نه یادو، مستشرقین به یاد کو، ټول به پکې راولو. ښه په هغه کې به روسی هم راسي، جرمنی به هم راسي، د فرانس سړی به هم راسي. اوس برنارډ ډورنس وایي دا جرمنی وي، پروفیسر و دا په روس کې. لیکن له جرمني زه راغلی و، بس د هلته چې کښته سوی دی بیا تللی نه دی، بس ټول عمر یې په روس کې تر کوي. نو زموږ خلک روسی مستشرق ورته وایي، لیکن دی نسلا له جرمني زه و. نو دغه اکرسټومیټیا پښتو لینګویج داسې خوندور کتاب لیکلی دی چې حیران به سئ څنګه کار یې کړی. نو د ډورن دغه کار چې دی دا ډېر قدرمند دی. او پښتو اوس نو دغو څه کار وکړه، د پښتو ژبې ګرامر یې ولیکئ. ګورئ میجر راولټي لیکلی دی، دغسې دلته چې راغلی یو لار په فوج کې کیپټن و، بیا میجر سو، بیا یې دا ژبو ته ملا وتړله، دا فوج یې ایله کړي. ښه نو ډېر کتابونه یې لیکلي دي. بیا ډاکټر والټر بیلیو دا سرجن وي، یعنی ډاکټر وي بیا سرجن وي په هسپتال کې. دغه د پښتو ډکشنري لیکلې ده، ګرامر یې لیکلی دی، یعنی دا د کمال خلک وو. نو اول نظر دا دی چې دوی زموږ د ژبې ګرامر ولیکي. ګرامر یې څه دپاره لیکي؟ د دوی مجبوریانې وي، ژبه به څنګه زده کوو. نو ستا د ژبې ګرامر دوی لیکلی دی مستشرقینو. ښه بیا دوی کار کړی دی ډکشنریانو ته. مستشرقینو ډکشنري لیکلی دي. د میجر راولټي ډکشنري چاپ ته غالبا په 1860 کې یا په 1850 کې چاپ ده، په 60 کې د بیلیوغه چاپ ته. یو کال دوه فرق دی تر مابین، هغه ایگزیکټ فیګر ظاهر دی. ډاکټر بیلیو بیا جلا لیکلی ده، بیا یې پر لیکلي دي ډکشنري اف پښتو لینګویج یا پښتو یا لینګویج اف د افغان، دا پر لیکلي. اوس ګورئ پښتو پښتو دوی په پر ډکشنري برسره دا ګډ توري لیکلي چې ځینې پښتو ورته وایي، ځینې پښتو ورته وایي، ځینې پښتو ورته وایي. ګیلبرټسن بیا یو سړی دلته تېر سوی دی، دغه د محاورو یو ډکشنري د 2 جلده د پښتو ایډیمز، د پښتو PAKKTO یا KHTO داسې لیکلي، پښتو یې نه دی، پښتو د پښتو ایډیمز ډکشنري په 1932 کې چاپ ده، 2 جلده ده. ښه بیا ما څېړنه وړاندې کړې ده چې ډېرې تېروتنې هم پکښې دي، محاورې هره یوه نه ده، ځینې متلونه هم کې اچولي دي، محاوره یې ځینې جوړه کړې ده، هغه نو دوی دونې نه ورسره پوهېږي. ښه نو زما مقصد دا دی چې دا خلکو بیا ډکشنري ولیکلې، د میجر راولټي ډکشنري چاپ ده، د بیلیوغه چاپ ده، د لړم پیرنګی سې ورته ویلي لوریمر د دغه ډکشنري چاپ ته، دغه د برنارډ ډورن هغه ډکشنري هم د لغتونه به هم کې راټول کړي وو، ګرامر به هم کې کړی وو، تشریح به هم کړی وو، څه تاریخي رنګونه به هم اچولي وو. دا وزیري ګرامر د وزیرستان د سیمې دا ډاکټر لړم پیرنګی سي دغه چاپ کړی دی، هم ګرامر دی هم. خو مسله دا ده په وینا کې داسې اساني نه جوړوي. موږ یې ویلی نه سو، تورې په هغه رومن شي کې دي، یعنی عارف یې لیکلی دی نه، ARIF یا P داسې. نو داسې ته وایي ډېر ګرانېږي، خپل تورې نه سې ویلی.
دا ډکشنري چې ما کتلې ده ډېره ګرانه ده سړی وایي خو بهرحال کار یې ډېر کار دومره غټ کتاب دی چې سړی حیرانوي. بیا دا خلکو ما دلته د لیکلي دي ولسي ادب یې راټول کوي. زموږ هغه بدلي چې هغه خلک یې وایي شاعران یې نه دي معلوم. دا دوی راټول لیکلې په یو کتاب کې جیمز ډارمسټیټر دا جیمز ډارمسټیټر دغه ولسي ادب راټول کوي. داسې بدلي داسې د جنګو هغه پخوانی چاربیتي پښتنو چا سره جنګ کړی دی په جنګ کې شاعر ولاړ دی دا چاربیت دا که دغه سړي ما راټول کړي هغه به نه وي موږ ته را رسېدلي. هغه په سر کښې ما یو سړی یاد کړي ماشل د 1998 هغه ګولډن شټ نومېدی یا ګولډن شټ نومېدی موږ یې ویلی نه سو خدای خبر دی د اصل نوم څه دی خو دا ګولډن شټ یا سټټ داسې توری دی دا ډېر کار کړی دی د پښتو اولني اثارو دا هم سته. قلمي نسخې راټولې کړي دي زموږ هغه کتابونه چې زموږ خلکو سزل یا نه سو خوندې کولی. میجر راورټي وایي ما د حافظ رحمت خان بړیڅي د کتابو څو صندوقه محفوظه کړل صندوقونه نو دا یې وړي دي په برطانیه کې په فرانس کې په جرمني کې په دا لایبرریانو کې محفوظه کړي دي. زموږ خلکو اوس پسې ځي یو راړي تاسو دې ته چورت وواستئ غالبا زموږ خیر البیان هم دورې پیدا سوی وه قسم نیم اوله وار نو دا هلته محفوظه دي. بیا د انګریزانو کمال وګورئ د مستشرقینو کمال وګورئ هلته یې محفوظه کړو بیا یې کیټلاګونه جوړ کړو چې په پلانۍ لایبرري کې د پښتو دا نسخې پرتې دي په پلانۍ لایبرري کې د پښتو دا نسخې پرتې دي دا کیټلاګونو باندې د MPhil او PhD نیوکې نو دا په موږ که وګورو په پښتنو باندې ډېر غټ احسان دی. که دغه مستشرقینو دا شان مو یې محفوظه کړي زموږ به ډېر کتابونه اوس نه وو یعنې له موږ سره پاروندی شی نشته نو 200 کاله زوړ د نیکه کتاب به څه غواړي پر یو لچې والا به م خرڅ کړی وي یا به م په قبر کې چښلی وي یا به م اوبو ته ورکړی وي راځه بیا قدر نه شي اوبو به یې وړی ویالې او سیندونو ته به یې په لاس ورکاو دا بېغوري وه یا کم علمي وه هر څه چې ورته وایه خو دې خلکو کمال دا وکړي دا شان ضایع یې نه کړي او دونې نسخې دي پر هره نسخه باندې چې پر چا یې خرڅه کړې ده له چا یې اخیستې ده دا نوټس هم پر سر ولیکلي دي چې دا ما له پلاني واخیسته په دونې پیسو یا د پلاني په لاس کې وه ما ترې راکړه دا وخت دی دا زمانه ده زما لایبرري ته راغله نن دغه تاریخ دی دا ډېر د کمال خلکو عالمانو محاورې راټولې کړي دي ما درته د ګیلبرټسن خو پوره ډکشنري د 2 جلده پر دغه یوه شي چاپ پر لسانیاتو یې کار کړی دی ستا د ژبې لهجې څېړلي دي ستا د ژبې محاورې څېړلي دي ورځنۍ یې څېړلي دي لغتونه یې څېړلي دي ته څنګه غږېږې ستا کولوکویل او ورځنۍ توري چې ته څنګه غږېږې دا یې ګډې څېړلي دي ستا فوکلوري کیسې یې څېړلي دي زړې زړې د مینې د لیلا او د مجنون کیسې چې په پاروبو کې کېدې زما او ستا موسی خان ګلمکۍ هم را سره څېړلي دي دا هم په کتابونو کې راوړي دي بیا په غږېدلي دي چې دا څنګه کرکټرز ول څنګه کردارونه وو د دوی مقصد خو ما در وشو په سر کې د دوی باچۍ مقصد وه دا د سرو زرو مرغۍ یې پرېښوله نه لیکن کار خدمت ډېر جلا دی ډېره معنا لري او یو بل کار سوی دی پر جغرافیه باندې پښتنو په بل ورځ چې ما تاسو د پښتنو جغرافیه در ښووله الفینسټن یو سړی دی نو هغه کتاب لیکلی دی د کنګډم آف کابل نو زموږ زړې جغرافیه یې ګډې راښولي دلته دی بیا غږېدلی دی د پښتنو په رواجونو په روایاتو د ژوند پر هر لاره غږېدلی دونه غټ کتاب د کابل سلطنت بیان په نامه ترجمه سوی هم دی پښتو ته کتلی سي د پښتنو پر تاریخ باندې اولف کیرو پوره کتاب لیکلی دی د پټانس نور لیکوالان سته دغو کتابونه موجود دي زموږ تاریخ یې هم راښولی دی که څه هم ماتو ګډ پکښې دي که څه هم تېروتنې پکې سته خو هغه بنیادي ماخذونه ورته ویلی سو چې دی ګسر داسې به وایي چې مستشرقینو د پښتو په اړه تحقیق شروع کړی د تحقیق لاره له دوی څخه پیل سوې یعنې یوه نظریه دا وه چې پښتانه بني اسرائیل دي دوی چې رالو چې دا څنګه بني اسرائیل بني اسرائیل وګوره دا خلک وګوره نو په دې باندې ډېر ریسرچ کړی دی بیا یې کتابونه لیکلي دي خبرې یې کړي دي نو دا شی موږ ته ثابت کړی دی چې دا ستاسو رنګونه چې دي دا له بني اسرائیل نظریه سره نه مښلي دا کې فرق را روان دی نو هغه د خپل علم پر بنیاد باندې یعنې 100 کاله مخکې دی دا خبره لیکي نو دا خو پوه دی په یو نسب خو پوهېږي نو دا کار هم له موږ سره دوی کړی دی زموږ یې تحقیق ته پام کړی دی کله چې زموږ شلمه
پیړۍ پیل کېږي، پښتو پراخېږي، بیا خو زموږ خپلو لیکوالانو دې ته پام شو ښه. نو دا کار له موږ سره سوی دی، ډېر خوندور دی. تاسو ته د څېړنې ډېر ځایونه پکې شته.